په داسې حال کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره د مقابلې لپاره د چمتووالي هڅې زیاتوي، تازه ګامونه د زیانمنو کورنیو د ملاتړ لپاره عملي شوي دي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې له مخې یې د هیواد ټولو ولایتونو ته له مرکزي سېلو څخه د 3400 ټن غنمو د لیږد بهیر پیل کړی دی. د یادې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد وایي د دې لارښوونې پر بنسټ 14 ولایتونو ته هر ولایت ته 100 ټن غنم له مرکزي سېلو لیږدول کیږي او پاتې 21 ولایتونو ته به له اړوندو زونونو څخه هم په عمدي اندازه غنم انتقال شي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د وړاندیز له مخې د علي قدر امیر المؤمنین حفظ الله ورا لخوا د ادارې ته 3400 ټن غنم د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت له ګودامونو څخه منظور شوي دي. دا یادونه وړ ده چې د کابل ولایت له مرکزي سېلو څخه به 14 ولایتونو ته هر ولایت ته 100 ټنه او پاته 21 ولایتونو ته به د زونونو څخه هر ولایت ته 100 ټنه غنم انتقال شي. نوموړی زیاتوي د ادارې د معلوماتو له مخې دغه غنم به د احتمالي طبیعي پیښو له امله زیانمنو شوو کورنیو ته وویشل شي څو د بیړنیو اړتیاوو یوه برخه پوره کړي. یاد غنم به له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د ولایتي ریاستونو په ګودامونو کې زیرمه سي او د ضرورت په وخت کې به پر اړمنو مستحقو او زیانمنو کسانو وویشل سي. کارپوهان وایي د خوراکي زیرمو له مخې لیږد د پیښو پر مهال د چټک غبرګون وړتیا لوړوي، د مرستو رسولو وخت راکموي او د زیانمنو خلکو بشري ستونزې کموي. دا اقدام حکومت ته د بحران مدیریت توان پیاوړی کوي او خلکو ته د مرستو پر وخت رسیدو ډاډ ورکوي. دغه راز دا ډول چمتووالی د قحطۍ، بې ځایه کېدو او ناامنۍ د خطرونو مخه نیسي او د ټولنیز ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. په ټوله کې د غنمو د لیږد دا لړۍ د دولت د مسؤلانه چمتووالي څرګندونه کوي، هغه ګام چې پایلې به یې د پیښو پر مهال د خلکو د ژوند ژغورنه او د زیانونو کمښت وي.